السلام علیکم ورحمت الله. درنو لیدونکو که د څلورو شیانو په محاصره کې راغلاست نو پر خپل ځان او پر خپل ایمان وبیریږئ. څلور شیان څه شي دي؟ لومړی ازلي دشمن شیطان، دوهم ستا نفس، دریم خوراک او څلورم دنیوي خواهشات. دا هغه څلور شیان دي چې که انسان یې تر تاثیر او معاصرې لاندې رالی دا انسان به د ګڼو مشکلاتو سره مخ وي او دا انسان به د الله عز وجل له حقوقو څخه دومره لیرې سي چې خدای ناخواسته د جهنم مستحق به ګرځېدلی وي. شیطان په لومړۍ ورځ زموږ د ستر رب سره ژمنه کړې ده چې ستا بندګان به زه د ګمراهۍ لوري ته سوقوم او که د نفس تابعیت مو پیدا کړي د هغه تابع سولو دا نفس موږ تسې به د جهنم تر کندې رسوي. نس او په خوراک باندې هیڅکله انسان نه مړیږي. پر ډېر خوراک تکیه مه کوئ او دنیوي خواهشات چې کاشکې مې ښه کور درلودلی، ښه موټر مې درلودلی، ښه ټلیفون مې درلودلی، دا خواهشات هم نه تکمیلېدونکي دي او هر وخت غوښتونکي دي. نو د دې څلورو شیانو له محاصرې څخه ځان وساتئ تر څو دنیوي او ابدي ژوند مو له ګڼو خوښیو څخه مل واوسېږي.